د کین معنا څه ده او کین مونږ چېرته استعمالوو؟ کین مونږ په حالاتو کې استعمالولی شو لکه فار اګزامپل آیا تاسې په انګلیشي خبرې کولی شئ؟ یا آیا له ما سره مرسته کولی شئ؟ مونږ کین په دوه حالاتو کې استعمالوو. د کین بیسیکلي معنا ده کول، کولی شي یا کیدل. راځئ چې اګزامپل په وکړو. فار اګزامپل can you help me? Can you help me? آیا له ما سره مرسته کولی شئ؟ Yes, just a minute. Yes, just a minute. هو فقط یو دقیقه. بل اګزامپل ته وګورئ. Can you speak English? Can you speak English? آیا تاسو په انګلیسي خبرې کولی شئ؟ Yes, I can speak English well. Yes, I can speak English well. هو زه په انګلیسي خبرې کولی شم. بل اګزامپل ته وګورئ. Can you solve your problems in English? Can you solve your problems in English? آیا ته کولی شې خپل مشکلات په انګلیسي حل کړې؟ Sure, I can. Sure, I can. زه کولی شم. Can you tell me? Can you tell me? کولی شې ما ته ووایې. امید لرم چې د کین استعمال او معنا مو زده کړې وي. ګرانو دوستانو که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ، زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. د ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. مننه.